بسم الله الرحمن الرحیم د کمپیوټر صفري زده کړې کورس ته ښه راغلاست. تېره ورځ موږ په تېره ویډیو کې په هغه باندې یو څو بټنو باندې خبرې کړې وې، نو نن به په باقي بټنو یا سپیسیک بټنو باندې خبرې کوو چې هغه څخه لومړی موږ په غواړو په سپیشل بټنو کې سپیس بار یا سپیس بار کې باندې خبرې وکړو چې دا څه دنده ترسره کوي. لومړی خو به زه راسم تاسو ته سپیس بار بټنه وښیم چې سپیس بار بټنه کوم یوه ده. سپیس بار بټنه زه به لومړی د ژبه بدله کړم. تاسو به زه دغه بټنه نه ده دا بټنه دا سپیس بار بټنه په نامه یادېږي. د ده دنده څه ده؟ د ده دنده چې ده فاصله اندازه یې د یوې نقطې په برابر ده. مطلب دا چې زه ده په واسطه موږ فاصله ورکولی شو. لکه زه راځم ورډ پروګرام ته ورډ پروګرام ته چې کله راغلم زه غواړم چې د افغانستان ترمنځ دلته زه یو فاصله ورکړم. لکه دومره مې ولیکل، اوس دلته افغانستان ولیکم، غواړم افغانستان د کابل یا افغانستان خلک ښه خلک دي، داسې یو څه جمله لیکم. خو کله چې زه دلته لیکم افغانستان زنده باد خالي لیکو. دلته ګوره زه به دا ژبه بدله کړم زنده باد. اوس دا خو دغه دال ورسره یو دا زال ورسره یو ځای شي. دا اوس کله دا غلطه سوه، ته به راسې لومړی دلته دا به پاک کې ته به سپیس بار بټن ووایې. اما سپیس بار بټن مې چې درته وښود دا په یو ځل کلیک کې دا مې چې کلیک کې د یوې نقطې کترې فاصله ورکوي. دلته به ورته ولیکئ زنده باد. داسې یو هغه ورته په زال باندې راځي که په زی باندې راځي هغه تاسو خپل کار ده. زنده باد داسې یو څه لیکای شئ. مطلب دا چې تاسو د حروفو ترمنځ یو سپیس علامه چې کوای شئ اټکوای شئ. دا و د سپیس بار بټن. غواړئ دلته یو علامه ورکړئ افغانستان، داسې منځ کې د یوې نقطې په اندازه تاسو کوئ ته فاصله ورکړئ. نو دا و د سپیس بار بټنې دنده. دا ګورم په مختلفو پروګرامو کې مختلفې دندې ترسره کوي. اوس لنډ زه یو پروګرام درته اډوکیټ کې هلته د انټر کار ترسره کوي. بیا انټر هم وایي چې انټر کوم بټنې کار څه شی ده. بله بټنه چې موږ وایو کپس لاک کې ده. کپس لاک کې څه دنده ترسره کوي؟ کپس لاک کې تاسو که چېرته راسئ کیبورډ ته، کیبورډ کې تاسو څه ته وښیم دا بټنه کپس لاک کې ده. دا دنده څه شی ده؟ کله چې تاسو ژبه بدله کړئ انګلیش ته، پښتو کې دومره دا اثرات نه لري. دلته چې تاسو راسئ زه چې کله کپس لاک کلیک کوم دا حروف ټول ای بي سي په غټه ای راځي، او که بیا یې ایسته کړم د ای بي سي په ټول کوچنیو حروفو باندې راځي. کمپیوټر کې کیبورډ کې به تاسو دا د یو ګروپ لري. دا بټن کله چې کلیک وي ګروپ لګوي، او کله چې کلیک نه وي ګروپ نه لګوي. نو دا څه دنده ترسره کوي؟ دنده همدا ده چې تاسو کله په هغه لیکنه کوئ په ای بي سي لیکنه، لکه ته غواړې چې غټه ای بي سي ولیکې، او دا خو وړه کپس لاک چې کله بند وي ای بي سي لیکي. ای بي سي دا کوچنی ای بي سي راځي په کوچنی حروفو باندې. او که چېرته غواړې چې ته ای بي سي ولیکې د په غټو حروفو باندې یو جمله لیکې د غټو حروفو باندې، لکه زه راځم په غټو حروفو باندې یو جمله لیکم. لومړی کپس لاک آن که بیا ولیکه محمدي. مثلا یو جمله ده لیکې چې په ټولو غټو حروفو باندې. دا د کپس لاک بټنې دنده وه چې دا دنده ترسره کوي. بل چې ده ټیپ کې ده. ټیپ کې هم څه لپاره استفاده کېږي؟ دا د بټنو دا د هم د فاصلې لپاره استفاده کېږي چې د دې دنده هم د سپیس بار په شکل باندې سپیس بار یوه نقطه اضافه کوله. خو دا چې ده یو نقطه خو اضافه کوي، خو د یوې نقطې په ځای دا څو تقریبا 10 نقطې اضافه کوي. ډي زه به د یو څه لیکنه دلته وکړم، دومره لیکنه مې وکړه. سپیس بار خو دا د څه غواړم د دغه منځ کې فاصله راولم سپیس بار باندې. خو که چېرته ته غواړې دلته فاصله راولې د ډېره فاصله، ګوره زیاتره پاراګرافونه به تاسو لیدلي دلته فاصله لومړی دومره فاصله یې بالغه د پاراګراف شروع شوی، دلته دومره فاصله یي هغه د یو ټیپ قدر یي. اوس دا خو په سپیس بار راوستله، زه کنټرول زیډ کومه ده کنټرول زیډ لومړي حالت ته دا راولمه. اوس که چېرته زه یو ټیپ بټنه کلیک کړم ډایرکټ د یو سپیس بار یا 10 نقطو قدرې فاصله اخلي. نو دا ټیپ بټنه دا دنده ترسره کوي. بل چې ده موږ سره بله بټنه چې دا اسکیپ کې چې دا کوم دا کیبورډ کې فاس یا چپ طرف ته موقعیت لري. دا خو ډېر اسانه ده. دا
فاست چاپ ته ای اس سی پی نوشته د اسکیپ بټن دا څه دنده ترسره کوي د نو بټن یا هم د چې کانسل کار ترسره کوي لکه ته زه راځم دلته وورډ پروګرام ته وورډ پروګرام کې زه داسې کله وځم دا فایل خو ما صف کړی نه دی چې کله وځم ماته یو مسیج راکوي زه ورته وایم چې که دا صف کوې دا ووهه او ورته وایم چې نه زه یې کانسل کومه نه یې سیف کوم او نه یې ډونټ سیف کومه دا خالي تاسو څه وکړئ اسکیپ بټنه پریس کړئ اسکیپ چې پریس کړئ ډایرکټ به مسیج لري سي در سره انشاءالله په دې به پوه شوي یاست چې دنده څه شی ده بیا د نورو بټنو سره مختلفې دندې ترسره کوي خو دا د نو اوس لنډ دومره زده کړئ چې دا د کانسل یا نو کار ترسره کوي بل بټنه چې ده بک سپیس کې بک سپیس کې د واسطه څه کوو شاته تګ لپاره هم ترې ګټه اخلي او د حروفو د پاکولو لپاره هم ګټه ترې اخیستل کېږي لکه زه دلته راځم زه غواړم دغه تر دغه ځای پاک کړمه راځم دغه ډاکومنټ پاکومه ډاکومنټ بک سپیس وهئ بک سپیس کومه بټنه ده تاسو به دلته راسئ بک سپیس دغه بټن دا چې لوپاسې وي ده دته بک سپیس بټن ویل کېږي بل څه ده که چېرته یو جمله غواړئ چې دا بسته پاکه کوي خو دا به چې یو لغات پاکوي بک سپیس باندې یو لغات که چېرته غواړئ بسته دغه یو لغات پاکي بیا به کنټرول ونیسئ ورسره او بیا بک سپیس وهئ بیا بسته لغات درته پاکوي کنټرول دا هم د کنټرول دنده کنټرول ونیسه ورسره او دا بک سپیس کلیک کړه بسته هغه لغات به د یو لغات چې یوه هغه کومه کلمه به تاسو سره څه کېږي ډیلیټېږي به نو دا به د بک سپیس کې دنده وه بل وایي د شاته تګ لپاره هم استفاده کېږي لکه زه راځم د سپیسي ته راځم د سپیسي کې بیا ځم د ډي ډرایو ته بیا ډي ډرایو کې راځم دلته ډیټا ته راځم اوس بیرته له ده ځای نه چې غواړم بیرته واپس لاړ سم دا بیا وروسته وایي چې په دوو بټنو باندې هم ته کولی سې واپس بیرته شاته سې زه بک سپیس ووایه بک سپیس دا بیرته شاته کېږي بیرته شاته یعنی ریورس پرې راتګ کېدای شي په ده باندې بل کار چې ده بله بټن انټر کې انټر بټن څه کار دی اوکې یا یس کار ترسره کوي لکه مطلب دا چې ته دلته زه غواړم چې دغه ته یو فولډر څه کوم اډ کړم او دا غواړم دا فولډر څه کوم ډیلیټ کړم رایټ کلیک به وکړم او دلته څه ته راسه ډیلیټ وهه چې ډیلیټ ووهې دا خو ډیلیټ سو دا وروسته درته وایم چې ولې ډیلیټ سو او دلته مسیج ولې رانه کړه خو هغه وروسته راځي بیا زه به دلته راسم دلته زه ورته وایم چې دا فایل څه کړه راته بند کړه چې بند یې کړه ته زه ورته وایم چې نه دلته اوس مسیج ووایه ته غواړې چې دا صف کړې زه ورته وایم اوکې یس انټر بټن خالي کلیک کړه انټر زه به انټر تاسو وکړئ انټر کومه بټنه ده دغه انټر بټنه دا چې کلیک کړې زه به دلته هغه کوم او بیا انټر کړه چې ډایرکټ انټر کلیک کې تاسو دا مسیج دا په کوم ځای کې سیف کوئ مطلب دا د دې کار دا ده چې تا څه کړه ته اوکې که راته یا انټر یې که راته اوس زه غواړم د سپیسي انټر اوپن کېږي راته اوپن کار ترسره هم ترسره کړي رایټ کلیک په ده وکړه دلته اوپن ته راسه دا اوپن کېږي در سره خو که ته ورته وایې چې راسه ماته دغه ته د ډي ډرایو انتخاب کړه او انټر ووهه ډایرکټ به څه شي اوپن شي در سره دا فولډر انتخاب کړه انټر کړه دا چې اوپن کېږي در سره مطلب د انټر د اوکې کار هم ترسره کوي بل چې ده بل د پرنټ کې ده پرنټ کې څه ته ویل کېږي پرنټ کې د پاسته موږ کولی شو چې یو سکرین شاټ واخلو د په سره موږ ډیسکټاپ عکس اخلو چې کله موږ واخیستو هغه بیا پرنټ پروګرام کې پیسټ کوو خیر دا مختلف هغې کې د وینډوز 10 کې وینډوز 11 کې لږ فرق کوي تاسو به هغه ویلي دلته زه راځم تاسو ته او اس کې انټر دلته به زه تاسو ته څه پرنټ سکرین کې دغه بټنه ده تاسو کله یو پرې کلیک کوئ تم چې کلیک کړه و سکرین شاټ تاسو ته راځي وایي تاسو سکرین شاټ واخلئ خیر اوس زه راځم پرنټ سکرین کې له ده ځایه کلیک کوم دا مې چې کله کلیک کړه تا ته وایي څومره سکرین شاټ اخلئ زه ورته وایم چې څومره راته واخله دلته زه ورته هغه انتخاب کړه چې څه خام وینډو ریټنګل او زه ورته وایم چې دغومره سکرین شاټ ماته څه کوه واخله دا د سینټر که سکرین شاټ واخیستل څه دا کولی شي ډایرکټ کوم ځای کې سیف کېږي هغه هم راځي دلته به د کلیک وکړه دلته ډایرکټ مسیج درکوي او دلته دا سیف کنټرول ایس که کنټرول ایس مطلب دا چې کوم ځای کې چې سیف کوي دا به ډایرکټ در سیف شي او که بیا داسې هم نه کوي راځي په وینډوز 10 کې داسې و چې پرنټ
پرنټ کېدای شي چې یا پرې به دلته سکرین شاټ اخیسته بیا به دلته پیسټ کوه دلته به ډایرکټ راغلی بیا له د جي نه به کنټرول اس کلیک کوې بیا کنټرول اس نه به راغلی ته چې هر شي چې سیف کوې سیف کولو هغه هم راځي چې دا څنګه سیف کوو ډیسکټاپ ته والا ډیسکټاپ کې به دې دلته سیف که هر ځای کې دې سیف کوو دلته به اوس ته راغلی دا عکس کومه ده عکس به څه شي دغه دلته چې څه ډایرکټ تا سره پي ان جي فارمټ کې چې شوی ثبت شوی ده نو دا به د سکرین شاټ یا پرنټ سکرین کی دنده بل چې ده آل بټن کنټرول شیفت وینډو یا هم داسې نور ډیلیټ کی دا به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې په تفصیل سره تشریح کوو نور ښه وخت ښې چارې